السلام علیکم. د پښتو زده کړې په شلمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو میم او نون ولیکل. نن به نون او واو زده کوو چې نون او واو څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول نوړ لیکو. نوړ پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره نوړ لیکو. لکه کوڼ. په کوڼ کې نون په آخر کې لیکل شوی. کوڼ هغه ته وایي چې په غوږو آواز نه اوري. یو بل توری لیکو. لکه بڼ. په بڼ کې هم نوړ په آخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. بڼ باغ ته وایي. پوره نوړ مو ولیکو. اوس نیم نوړ لیکو. نیم نوړ د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه نړېدل. په نړېدل کې نوړ د تورو په سر کې لیکل شوی. یو بل دغه ستوری لیکو. لکه نړول. په نړول کې هم نوړ د تورو په سر کې لیکل شوی. اوس دا ستوری لیکو چې نوړ یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه مڼه. په مڼه کې نوړ د میم او هې په مابینځ کې لیکل شوی. راځو د بل توري خواته چې نوړ یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه تڼۍ. په تڼۍ کې هم نوړ د ت او ی په مابینځ کې لیکل شوی. نیم نوړ مو هم ولیکو. اوس د واو خواته راځو. واو پوره لیکل کیږي. نیم نه لیکل کیږي. یعنی واو د نور تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د واو سره ګډ لیکل کیږي. لکه ونه. په ونه کې واو جلا لیکلی. یو بل توری لیکو. لکه واوره. په واوره کې واو دوه واره لیکلی او جلا جلا لیکل شوی. واو د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د واو سره ګډ لیکل کیږي. لکه کور، مور، لیمبو. دا رقم نور توري د واو سره ګډ لیکل کیږي. لکه په کور کې کاپ د واو سره ګډ لیکل شوی. لکه په مور کې میم د واو سره ګډ لیکل شوی. لکه په لیمبو کې ب د واو سره ګډ لیکل شوی. دا رقم نور توري د واو سره ګډ لیکل کیږي او واو د نور تورو سره ګډ نه لیکل کیږي. اول مو نوړ ولیکو چې هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. بیا مو واو ولیکو چې پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه هم دغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.